د کونړ ډېر درانه مشران د حاضرین د مجلس ته لومړی تر ټولو د بشریت د ستر پیشوا تحفه در وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسې کونړیان ما په زړه کې ډېر لوی ځای لرئ. او لیدلیم دي چې ما کالیم نه دي بدل سوي، ما ژمنه هم نه ده بدل سوې. اوله خبره دا ده چې مطلق ژمنه کوو چې حساب به درکوو. تاسې مې بریالی کوئ، سبا یې رانه حساب وغواړئ. تیر وار جناب هلال صاحب د کارونو ذکر وکړ، تاسې ډېر اوچت ولسئ، ګیلې مو نه کړلې، خو زه منم چې ځکه چې نور مشکلاتو هغه اندازه چې باید کونړ ته رسېدلی وای نه یم رسېدلی. له دې نه زه ژمنه کوم چې که ژرنده د پلار ده هم په وار ده او دا وارې به د کونړ غواړي. مشخصو غوښتنو ته راځو. لومړی خبره دا ده چې کار د کونړ په سیند باندې شروع سو. هغه شی چې زرها کاله نه و سوی په شدت شروع سوی. ژمنه هم ده انشاءالله تعالی 15,000 جریبه ځمکه به له دې نه د کونړ په لاس کې راځي چې له دې نه به یو لوی پارک هم جوړېږي، نوی ښار د کونړ هم په دې جوړېږي. اما ژمنه مې دا ده چې د ټول کونړ سیند باندې هغه کار کوو چې کمال خان بند باندې په نیمروز کې وکړ او سلمان بند باندې پرېږدم. دلیل دا و چې تاسې لیدلي وو چې ما یو لاس یو پښه تړلي وو او وزارت د اوبو کې دومره ظرفیت نه و. دا لاسو پښه هم خلاص کړئ، ګورئ چې په څه سرعت به انشاءالله تعالی وګورم. دومه مسئله د کونړ د ولایت حقیقي امتیازات دي. د 1999 بودجې کې به په تفصیل باندې دغه امتیازات در سره عملي کېږي. بل کال ته به صبر نه کوئ. د کونړ په لرګیو باندې زه اول مبارکي درکوم چې د دارالامان د قصر ټولې کړکۍ د کونړ له لرګي او د کونړي نجارانو لخوا جوړ سوي. د ارک د ګلخانې جوړول، د حرمسرای، د پغمان 11 قصرونه ټول د کونړ له لرګي نه جوړېږي او د کونړیانو نجارانو. زموږ تخمین دا ده، تاسې وکیل صاحب او مشران به ډېرتر پوهېږئ چې 100,000 متر مکعبه د کونړ لرګي همدا اوس پراته دي. زه ژمنه کوم چې دغه ټول لرګي زه دولت ته اخلم. ټول دا لرګي به دولت ته کېږي چې بیا پنجابی د دې لرګیو مخ ونه ګوري. دا لرګي به ټول افغانستان د لرګیو د فابریکې ژمنه در سره ټینګه ده، اوس په تدارکات کې ده. له تدارکات نه یې ما امر ورکړی، ماشینونه به راسي انشاءالله تعالی. دا به هغه شی چې ټول د دولت د چوکیو د میزونو دا ضرورت دي، یوه ډېره لویه برخه به په کونړ کې. تاسې نه څه غواړم؟ د لرګیو ساتنه. موږ او تاسې باید په یو واضح تړون باندې راسو چې نوي ځنګلونه د کونړ څنګه بیا ودانوو او له لرګیو نه دا رقم په ټکه اخلو چې دوامدار تلپاتې او چهارمغز باندې
په اساسي پانګه چو ځکه مقدماتي مطالعات دا ښیي چې کونړ چهارمغز دپاره ډېر برابر ماحول لري نو د ځنګلاتو په برخه کې په کونړ کې انشاءالله تعالی مرکز د درې ولایاتو د ځنګلو د احیا دپاره په کونړ کې او کونړ کې به انشاءالله تعالی سم بله خبره چې ونه کړه د کونړ معادن دي د کونړ قیمتي تیږې دي تاجرانو سره غږېدلي یو انشاءالله تعالی له 100 میلیونه ډالرو نه به ډېرتر پانګه په کونړ کې واچول سي چې هغه شی چې د ایرې په منډري کې دي په پېښور په لاهور کې دا کونړ ته راسي د ځمکې کار ما خلاص کړی دا ټولو پانګوالو ته اطمینان ورکوي چې ځمکه به ورکړل کېږي او بې له قید شرطه به ورکړل کېږي چې پانګه واچول سي چې دلته واضح وضاحت ولرو بله برخه هم د کادرونو ده کادرونو کې واضح درې برخه شمنه یو د کونړ په ادارې کې به پاک صفا بې له هیڅ ډول مشکلاتونه شفاف ټاکنې وسي او په رقابت به وسي دومې د زون په سطحه ده د لوی مشرقي ځکه چې زه غواړم یوه انکشافي اداره لکه چې د هلمند انکشافي اداره وه مشرقي ته جوړه کړم دې ادارې کې به د کونړ تخنیکي کادرو ته اساسي توجه کېږي هم به یې روزو هم به لومړیتوب ورکوي او دریم په مرکزي ادارو کې به د کونړ کادرو ته ګډون ورکول کېږي دا متل چې توره د لالا ده نوم د عبدالله ده بیا به نه تکرارېږي توره د کونړیانو ده د کونړیانو نوم ده نعره تکبیر نعره تکبیر احمد غنی درتاستیم امتیازونه مې مخکې مو ویلې زه بل اول تسل در کوم د دانګام د ماشومانو زه په دې پوهې اخته یم او انشاءالله تعالی دا میاشتې کې به پرمختګ وګورئ تاسې مرسته وکړئ چې منطقوي اردو هغه برخه د پولې کې چې تر اوسه نه ده جوړه سوې او د سرحدي قواو انتظام وسي چې د پنجابي پولې بند نسي دلته عدلي اقدامات کوو او د ماشومانو دا د کونړ زمریان د ټول افغانستان ویاړ او افتخار دي اما تاسې خبره په حق ده چې باید د نورو ولایاتو تناسب وسي کونړ په قربانۍ کې لومړی ده په امتیازاتو کې آخري کړو اوس به کونړ په لومړۍ برخه کې راشي زه له دې ټولو نه مننه کوم او واقعا ژمنه ده اوسني بودیجې کې د منځ د کال بودیجې کې هغه ژمنې چې د کونړ د پوهنتون دپاره سوي وي عملي کېږي دې ته بودیجه ورکړل سوې ده او بل پرون د بودیجې فرمان ما امضا که کار به عملا انشاءالله تعالی سږکال وګورئ واورونو سوله چا راوسته حکمتیار صاحب سره سوله ما راوستله که خارجیانو اسلامی جمهوریت د افغانستان په ملوکو طوایفي باندې بیان نه بدلېږي تاسې واورئ ورونو دوی غواړي خو که د ولس رایه ده راسي په انتخاباتو کې موږ سره رقابت وکړي اما دوی څه غواړي غواړي د پردې شاته بیا زورواکان درته ژوندي کړي دا د افغانستان ولس نه مني تاسې دا اجازه ماته راکوئ چې زه د افغانستان خاوره خرڅ کړم د افغانستان ولس خرڅ کړم نو ځکه په قوت باندې سوله راولو اما هغه سوله چې بیا دانګام کې ماشوم د داعشي له لاسه بند سي د پنجابي له لاسه بند سي له طالب نه موږ واضح غواړو چې له پاکستان سره اړیکې پرې کړه که اړیکې پاکستان سره غواړې بیا افغان نه یې
اړیکې دې پرېږده چې د پکې که اړیکې هلته دوام کوي او د هغوی په امر باندې زموږ ماشومان وزنئ هغه بیا سوله نه ده یو شی دا قدرمند ولس تاسې ماته اجازه نه راکوئ غواړئ چې زه چاته ننوات ته لاړ شم تاسې ما نه غواړئ چې د دې خاورې عزت وساتم موږ به ګاونډیو سره سیال کېږو احمد غني خان مشهور شعر ده یا وطنه یا به د نورو سره سیال کړم یا به مې سر درنه قربان کړم انشاءالله تعالی بریالیتوب د موږ او تاسې ده بیا له ټولو ګډونوالو نه مننه کوم تل دې وي افغانستان ژوندي دې وي کنړ و کنړیان زمریان د تاسې په ویاړ څه درېږم تاسې په ویاړ څه درېږم